ISI او پاکستان د طالبانو مرکچی پلاوی بدل کړی دی. دا چې پاکستان او زلمی خلیلزاد دغه پلاوی ولې او د څه لپاره بدل کړی، پاکستان پکې څنګه ګټې لټوي په دغه پلاوي کې، هیله د ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. 2 ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو په مرکچی پلاوي کې بدلون راغی او 4 نور کسان هم پکې زیات شول. د طالبانو د قطر له دفتره خبر یو مشر ویلی دی چې دغه وسلوالې ډلې په مذاکراتي پلاوي کې بدلون د ISI او خلیلزاد په خوښه وشو تر څو د پاکستان ګټې خوندي کړي او هغه کسان چې د پاکستان له دریځ سره ناسازو لرې کړای شول. د سرچینې په خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد غواړي چې د سولې په روان بهیر کې د پاکستان د مرستې په خاطر دغه هیواد ته 3 میلیارډ ډالر او په دې پروسه کې پاکستان ته نور رول ورکړل شي. ویل کېږي د پاکستان او خلیلزاد په غوښتنه به ملا خیر الله خیرخوا، ملا عبدالحق جهانګیروال او څو تنه نور طالب استازي د طالبانو له هغه پلاوي وویستل شي چې په بین الافغاني خبرو کې ګډون کوي. دغه طالب مشر ادعا کوي چې دا کسان د پاکستان له رول سره موافق نه وو او د هغوی پر ځای له پاکستان څخه یو شمیر نور طالب مشران قطر ته استول کیږي چې په مرکچی پلاوي کې شامل شي. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ اسوسییټډ پریس له اسلام آباد څخه په راپور کې د طالب سرچینو په قول ویلي وو چې د ملا محمد عمر اخوندزوی ملا یعقوب ته د طالبانو د پوځي چارو مشري سپارل شوې ده. طالبانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې ډلې د مشرتابه شورا 4 غړي په مرکچی پلاوي کې شامل کړای شوي دي. په قطر کې د طالبانو یو مشر وایي چې امریکا پر اشرف غني سیاسي فشار اچوي او د فشار د شدت لپاره طالبان د خلیلزاد په غوښتنه تشدد زیاتوي او کموي. لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوي نو ویډیو د سره ضرور لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.